د قصص الانبیاء علیهم السلام د 18 فتې دوهم مخ. دغه تلاوت شوي آیات شریف په واسطه موږ ته د پیرانانو څه صفات او کمالات را معلومیږي چې پیرانان ډلې ډلې او قبیلې دي. پیرانان د خپلو ځانو دپاره خاص کارونه او خاصې وظیفې لري چې ځینې یې بنایان دي، ځینې یې غواصان یا ملاحان دي چې په دریابو کې غوټه کېدلی سي او د دریابو له تله څخه ملغلرې راباسي، ځینې یې آهنګران دي او داسې نور چې بیا به په پاته قصه کې د دوی کارونه را معلوم سي. نو الله جل جلاله فرمایي: والشیاطین كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. چې دا د سورة صاد 18 او 19 نمبر آیاتونه وه. یعنی او مسخره کړه موږ دته پیرانان د هرې بنا جوړونکي او غوټوهونکي او دته متابع کړه نور سرکشه پیرانان چې تړل سوي وه په زنځیرانو کې. کومو پیرانانو چې به د سلیمان علیه السلام اطاعت نه کاوه یا به یې د ده له امره سرکشي وکړه، سلیمان علیه السلام دا قدرت درلودی چې هغه سرکشه پیرانان بندیان کړي او دوه نفره به یې په یوه زنځیر کې سره تړل. مقرنین، قرین ملګري ته وایي، مقرنین فی الاصفاد یعنی هر دوه به په یوه زنځیر سره تړلي وه. بیا نو الله جل جلاله سلیمان علیه السلام ته فرمایي: دغه سلطنت او تا ته د پیرانانو مسخره کېدل زموږ له طرفه تا ته عطا یا ورکړه ده. موږ دغه اختیارات درکړي دي. اوس نو که ته د چا سره احسان کوې ستا خوښه ده، یا جزا ورکوې بندي کوې یې هم ستا خوښه ده، ستا څخه پوښتنه نه کېږي. که جزا ورکوې، که عفو ورته کوې، شی ورکوې، که شی ځینې منع کوې. دغه ټوله سلیمان علیه السلام ته جائز او مباح وه. سلیمان علیه السلام په خپل اختیار هر څه کولی سوای، خو حساب او کتاب هم نه ورسره کېدی. حضرت شاه صاحب لیکي: دا څونه مهرباني ده چې الله جل جلاله دونه دولت او سلطنت ورکړي او بیا یې خود اختیار هم وګرځاوه، حساب او کتاب یې هم ورمعاف کړه. مګر پر دغو ټولو سربیره سلیمان علیه السلام په خپل لاس ګټلي خواړه خوړل، ټوکرۍ به یې جوړولې او بیا به یې خرڅولې. سبحان الله. بیا هم الله جل جلاله د سلیمان علیه السلام د سلطنت او پاچاهۍ په اړه په سورة سبأ کې فرمایي: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. او سلیمان علیه السلام ته مو د پیرانانو څخه هغه څوک مسخره کړي وه چې د ده په حضور کې به یې د ده د رب عز وجل په اراده کار کاوه. د ده نوکران او خادمان وه. او کله دغو پیرانانو څخه هر څوک زموږ له امره سرکشي وکړي، د سلیمان علیه السلام امر ونه مني، په آخرت کې به د اور عذاب په وسکو. یعنی د پیرانانو څخه چې هر څوک د سلیمان علیه السلام اطاعت ونه کړي، یوازې دا نه چې په دنیا کې عذاب ورکول کیږي، بلکې په آخرت کې به یې هم اور ته داخل کړم. دغو پیرانانو سلیمان علیه السلام ته هر هغه شی چې ده غوښتی ورجوړاوه. لوی لوی تعمیرونه او مسجدونه، مجسمې او تصویرونه یې ورجوړول چې د دغو مجسمو او تصویرونو جوړول د سلیمان علیه السلام په شریعت کې جائز او روا وه. خو زموږ په محمدي شریعت کې د دې دپاره حرام سوه چې د بوتانو د عبادت ذریعه ونه ګرځي.
نو پیرانانو به قصرونه او مجسمې ورجوړولې او پیرانانو دونه لوی لوی لوښي لګنونه ورجوړول لکه لوی لوی حوضونه. هر لوښی د یوه لوی حوض پر اندازه و او دونه لوی لوی دیګونه یې ورجوړول چې د لویواله په سبب به پر خپل ځای ثابته پراته وه. دغه ډېر لوی دیګونه به پیرانانو جوړ کړه، پر ډبرو او لغریو به یې کښېښول چې بیا به یې له ځایه حرکت نه ورکاوه. دغه لوی لوی دیګونه به پیرانانو د خوړو ډک پاخه کړه او بیا به یې دغه خواړه په هغو لویو لوښو کې چې د لویو حوضو پر اندازه وه واچول او بیا به یې دغه خواړه خلقو ته ورکول. تاسې دغه عظمت ته وګورئ. څوک دغه حال ته رسېدلی سي؟ دغه ټول عظمت، شان او شوکت د الله جل جلاله په امر او قدرت سلیمان علیه السلام ته ورکړل سوي وه. نو ځکه الله جل جلاله پسې وفرمایل: اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور. ای د داود علیه السلام اولادې د الله جل جلاله شکر د ده عز وجل په طاعت او عبادت سره ادا کړئ او زما د بندگانو څخه شکر کوونکي، احسان منونکي لږ دي. همدارنګه الله جل جلاله په سورة الانبیاء کې فرمایي: ومن الشیاطین من یغوثون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. او تابع کړي و موږ دته د پیرانانو څخه هغه چې د ده دپاره به یې په دریابو کې غوټې وهلې، یعنی ځینې داسې پیرانان وه چې په اوبازي کې استادان وه. د دریاب له تله څخه به یې ملغلرې او جواهرات ورسره وړل. نو سلیمان علیه السلام چې به د هر شي د جوړولو او هر څه اراده کول، د هغه دپاره جواهرات، سره او سپین زر، قصرونه او تعمیرونه، بلکې هر شی د ده علیه السلام تر تصرف لاندې وه. او بې له دغه ذکر سوو کارو څخه به یې نور هم ډېر کارونه کول. او موږ دوی لره ساتونکي، یعنی دغه پیرانان مو د فساد او سرکشي څخه ساتل. نه د سلیمان علیه السلام څخه سرکشي کولای سوای او نه یې آزار ورسولای سوای. دا ټوله د الله جل جلاله حکم او قدرت وو. که نه د انسان به څه زور او څه قدرت وي چې دغسې یو شریر مخلوق دی په خپله قبضه کې راولي، مګر الله جل جلاله دغه د دوی حکم د سلیمان علیه السلام په اختیار ورکړی و. د سلیمان علیه السلام د معجزو څخه یو هم باد و، یعنی د سلیمان علیه السلام حکم پر باد هم چلیدی. الله جل جلاله په سورة صاد کې فرمایي: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. نو تابع کړي و موږ سلیمان علیه السلام لره باد چې د ده په حکم سره به چلیدی. هوا او بادونه د ده په اراده او د ده تر امر لاندې وه. هر قسم چې به یې خوښه وه هغسې یې امر کول. رخاء حيث اصاب، نرم نرم بادونه هر چیرې چې به د ده علیه السلام اراده وه. رخاء یعنی خیر. رخاء هغه باد ته ویل کېږي چې باران اوروي، نه هغه طوفاني باد. نو پر هر ځای چې به ده علیه السلام غوښته چې هلته دې باران وسي، بادونه به یې امر کړه، هلته به یې اوریځې وروسکې او پر هغه ځای به باران واورېدی. دا څونه لویه او څنګه پاچهي وه! کومه پاچهي او د چا پاچهي به تر دغې پاچهي لویه وي؟ خو یوازې دغه د باران بادونه د سلیمان علیه السلام تر حکم نه و لاندې، بلکې هغه طوفاني او زورور بادونه یې هم تر امر لاندې وه. الله جل جلاله په سورة الانبیاء کې فرمایي: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. او تابع کړی مو سلیمان علیه السلام لره تند تیز باد چې د ده په امر او اراده چلیدی او هرې خواته تلی. سلیمان علیه السلام د خپل ځان او خپلو لښکرو په نقلولو کې هم د دغه قوي او تند باد څخه کار اخیستی. دغه موضوع په ډیرو روایاتو کې ذکر شوې ده چې سلیمان علیه السلام یو ډیر لوی تخت د لرګیو څخه جوړ کړی و.
کله چې به یې غوښته چې دی علیه السلام یو ځای ته ولاړ سي یا خپل لښکر د کفارو د جنگ دپاره یو ځای ته ولیږي، نو به پوره لښکر د خپلو ټولو ضروریاتو سره پر هغه تخت کښېنستی. بیا به سلیمان علیه السلام هغه تند او قوي باد د دغه تخت په پورته کولو او وړلو امر کړی. باد به راغلی، تر دغه تخت به لاندې سو، دوی ټوله به یې پورته کړه. هغه لرې مسافه چې لښکر به په یوه میاشت هلته رسېدی، د دغه باد په واسطه به له سهاره تر ماپښینه هغه ځای ته ورسېدل، او بیا چې به بیرته راتله دغه د یوې میاشتې مسافه به یې د ماپښین څخه تر ماښامه قطعه کول. همدارنګه الله جل جلاله په سورة سبع کې فرمایي: ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر. او سلیمان علیه السلام ته مو داسې باد مسخره کړی وو چې د سهار مزل یې هم د یوې میاشتې لار وه او د بیګا مزل یې هم د یوې میاشتې لار وه. ورونو، د سهار او ماپښین ترمنځ وخت ته غدات ویل کیږي او د ماپښین او ماښام ترمنځ وخت ته رواح ویل کیږي. نو سلیمان علیه السلام به د دغه باد په واسطه د 2 میاشتو لار په یوه ورځ پرې کول. په تفسیر روح المعانی کې لیکلي دي چې سلیمان علیه السلام به لمرخاته د دمشق څخه رهیسو، د غرمې خوب به یې د ایران د استخر په ښار کې کاوه او شپه به یې کابل ته رسول چې د ده علیه السلام دغه 10 ساعته مزل د 2 میاشتو د مزله سره برابر و. خو د تعجب ځای دا دی چې نن ورځ د عجیبو او غریبو طیارو او هوایي جهازونو په زمانه کې هم داسې منحرف او له دینه منکره انسانان پیدا کیږي چې د دغسې قسم قصو او واقعاتو څخه انکار کوي. آیا هغه کار چې نن ورځ امریکایان او اروپایان د برق، پټرولو او بخار په واسطه کولی سي، الله جل جلاله یې د خپل یو نبي دپاره په خپل قدرت سره نسي کولی، بلکې له شکه وتلی یې کولی سي. او دغه کار د الله جل جلاله له طرفه د سلیمان علیه السلام دپاره معجزه وه. د سلیمان علیه السلام د معجزو څخه یوه بله معجزه د مسو چینه وه. لکه څرنګه چې الله جل جلاله داود علیه السلام ته اوسپنه نرمه کړې وه، دغه رنګه سلیمان علیه السلام ته یوه چینه ورکړې وه چې د هغې څخه به ویلې سوي مس راوتل چې قطران یا قطر ورته ویل کیږي. ویل کیږي چې الله جل جلاله دغه چینه د یمن په اطرافو کې بهولې وه چې پیرانان به هغه ویلې مس په غالبو کې اچول، لوی لوی دیګونه، لوښي او نور شیان به یې ځینې جوړول. دونه لوی لوی دیګونه او لوښي یې جوړول چې په هر دیګ یا لوښي کې د یوه پوره لښکر خواړه پخېدل او ځایېدل. الله جل جلاله په سورة سبع کې فرمایي: وأسلنا له عین القطر. او د ده دپاره مو د ویلو سوو مسو چینه بهولې وه. چینه وه خو د اوبو پر ځای ویلې سوي مس ځینې راوتل او هر شی چې به یې خوښ و هغه به یې ځینې جوړاوه. د سلیمان علیه السلام دپاره معجزې وې معجزې. د سلیمان علیه السلام آسان ډېر زیات خوښ وه او صافن آسان یې ډېر زیات درلودل. پوښتنه دا ده چې صافن څه ډول آس ته ویل کیږي؟ صافن چې جمع یې صافنات ده، هغه آس ته ویل کیږي چې پر 3 پښو درېږي او د 4مې پښې یوازې نوک شونګرې پر ځمکه تکیه کوي، یعنی په خیال، غرور او تبختر سره درېږي چې دغه اسان د اصلو اسانو او د هغه ډیرو شو قسمو څخه دي. نو سلیمان علیه السلام دغسې ښه اسان ټولول او د جهاد دپاره یې ساتل. بل یې هغه ډېر تیز او چابک اسان درلودل چې هغو ته په عربي کې جواد ویل کیږي او جمع یې جیاد ده. نو سلیمان علیه السلام دغه 2 قسمه اسان ډېر زیات درلوده. داسې ډېر روایتونه شته چې وایي د سلیمان علیه السلام دغه اسان چې د صافنات الجیاد له قسمه څخه وه تر 100,000 زیات وه. نو یوه ورځ د مازدیګر په وخت کې دغه اسان د کتلو او معاینې پر قسم د سلیمان علیه السلام مخ ته تېرول.
د علیه السلام په ډیر شوق او خوند سره ورته کتل. دغه د اسانو د کتلو وخت ډیره موده په بر کې ونیول او سلیمان علیه السلام یې د هغه خپل ذکر او ورد څخه مشغوله کړي. سلیمان علیه السلام هر ورځ د خپل ځان دپاره اذکار او اوراد درلودل چې زبور او نور اذکار به یې ویل. دغه د اسانو لیدلو د هغه خپل ذکر څخه تر داسې وخته مشغوله کړي چې د مازدیګر لمر ولوېدی. کله چې دی علیه السلام د لمر لوېدلو ته متوجه سو، اصلا دغه وخت داسې تیر سو چې د علیه السلام هیڅ فکر نه او وروسته یې د لمر لوېدلو ته پام سو. نو یې وویل ما د اسانو مینه او د هغو خوښ درلودل د خپل رب عز وجل تر ذکر تر داسې اندازې خوښ او اختیار کړه چې لمر پټ سو. یعنی لمر ولوېدی ما هغه خپل اذکار او اوراد ونه ویل. دغه اسان بیرته ماته راولي. اسان ورته راوستل سوه. دلته نو دوه روایته دي چې دواړه هم قوي دي. په یو روایت کې وایي چې سلیمان علیه السلام توره واخیسته او دغه اسان یې پر غاړو او پښو وهل. پښې او غاړې یې د دې دپاره ورپرې کړه چې بل وار بیا د الله جل جلاله له ذکره په دغو اسانو مشغوله نسم. ټول اسان یې حلال او خیرات کړه. او هغه دوهم روایت چې د ځینو علماو په وړاندې تر اول روایت راجحه دی وایي کله چې اسان ورته راوستل سلیمان علیه السلام د اسانو پر پښو او غاړه لاس تېراوه او د الله جل جلاله څخه یې د مغفرت غوښتنه کول او ویل خیر دی که په ښکاره د الله جل جلاله ذکر راڅخه پاته سو، خو له بله طرفه د جهاد د اسانو سره مینه د هغو لیدل او کتل هم د الله جل جلاله د ذکر سره لازم دي. نو سلیمان علیه السلام د جهاد د محبت او خوښ درلودلو په سبب د دغو اسانو پر غاړو او پښو لاسونه تېرول. کتل یې چې د جهاد دپاره روغ او ناروغه سره جلا او آماده کړي چې دا هغه راجحه روایت دی. خو په معتبرو تفاسیرو کې دواړه روایت موجود دي او دواړه هم کېدلی شي. الله جل جلاله د دغې واقعې په اړه په سورة صاد کې فرمایي ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. او موږ داود علیه السلام ته سلیمان علیه السلام وروبخښه چې د ده زوی او د ده په مثل نبی الله او پاچاو. سلیمان علیه السلام ښه بنده و، بېشکه چې دی الله جل جلاله ته ډېر رجوع کوونکی و. کله چې د مازدیګر په وخت کې صافنات جیاد آسان ور وړاندې سوه، دی په هغو مشغوله سو او لمر ولوېدی. نو سلیمان علیه السلام وویل بېشکه ما د اسانو مینه تر داسې حده د خپل رب عز وجل تر ذکر خوښه کړه چې لمر په پرده کې پټ سو، یعنی ولوېدی. بیرته دغه اسان ماته راولي. اسان یې ورته راوستل. نو سلیمان علیه السلام د اسانو د پښو او غاړو په مسحه کولو شروع وکړه. د دغه وروستني تلاوت سوي آیات شریف په ترجمه او تفسیر کې هغه ذکر سوي دوه روایته بیان سوي دي چې یا یې په توره غاړې او پښې ورپرې کړې یا یې پر غاړو او پښو لاس ورتېراوه. الله جل جلاله سلیمان علیه السلام ته د هر څونه ودو یا نکاح کولو اجازه ورکړې وه. نو ځکه سلیمان علیه السلام د ډیرو ښځو سره ودونه کړي وه. د سلیمان علیه السلام د ښځو د شمیر په اړه مختلف روایتونه را نقل سوي دي. څوک وایي د سلیمان علیه السلام ښځې اویاوې، څوک یې نیوي بولي او څوک وایي سلیمان علیه السلام 100 ښځې درلودې. خو داسې روایت هم شته چې وایي سلیمان علیه السلام د 1000 ښځو سره واده کړی دی. په هر حال یو وخت سلیمان علیه السلام قسم یاد کړی چې نن شپه به خپلو نیوي ښځو ته ورځم، یعنی جماع به ورسره کوم.
د سلیمان علیه السلام دغه حال په هغه حدیث شریف کې بیان شوی دی چې امام بخاري او امام مسلم یې د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي او وايي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل سلیمان علیه السلام وویل نن شپه به پر خپلو نیوي ښځو ګرځم او هر یوه به فارس جنگي پهلوان وزېږوي چې فی سبیل الله جهاد به کوي. اول تاسې دغه نیت ته وګورئ. غواړي چې هره ښځه یې د ده څخه حامله سي او هره یوه داسې جنګي پهلوان وزېږوي چې د الله جل جلاله په لار کې جهاد وکړي او الله جل جلاله دغه قدرت هم ورکړی و. هغه د ده ملګري ورته وویل انشاء الله ووایه، خو ده علیه السلام انشاء الله ونه وایه. نو پر دغه خپلو ټولو ښځو وګرځېدی خو له دویه هېڅوک حامله نه سوه بې له یوې ښځې چې هغې هم نیم نه پوره سوی ماشوم وزېږاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زما دې قسم په هغه ذات وي چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی که یې انشاء الله ویلي وای د دغو ټولو ښځو اولادو به په فی سبیل الله جهاد کښې د پهلوانانو غوندې جهاد کړی وای. په دغه واقعه کې موږ ته لارښوونه ده چې مسلمان باید د هر کار سره د دې دپاره انشاء الله تعالی ووایي چې هغه کار یې سرته ورسیږي. الله جل جلاله د دغې واقعې په اړه په سورة صاد کې فرمایي ولقد فتنا سلیمان والقینا على کرسیه جسدا ثم اناب. یعنی خامخا موږ سلیمان علیه السلام امتحان کړی دی او د ده پر تخت مو یو جسد ور وغورځاوه. بیا ده علیه السلام الله جل جلاله ته رجوع وکړه. د جسد څخه مقصد دغه بې لاسه او بې پښو نیم یا ناقص ماشوم دی. دا د الله جل جلاله له طرفه تنبیه او خبرتیا وه چې واخله دغه ستا د قسم نتیجه ده. سلیمان علیه السلام د دغه حالت په لیدلو سره په ډېر افسوس او پښیماني الله جل جلاله ته رجوع وکړه. د انشاء الله پر نه ویلو استغفار او د بخښنې غوښتنه وکړه او تر دغه وروسته به یې تل او د هر کار سره انشاء الله وایه. الله جل جلاله و سلیمان علیه السلام ته په قضاوت او فیصله کولو کې پوهه او حکمت ورکړې وه. یو وخت دوه نفره دعوه کوونکي د سلیمان علیه السلام پلار داود علیه السلام ته راغله چې یوه کښت او زراعت درلودی او هغه بل پسونه درلوده. دغه دوه نفره سره همسایګان یا ګاونډیان وه. د پسو خاوند به د شپې د خپلې قلا دروازه د دې دپاره بندول چې پسونه یې د همسایه کښت ته ور نسي. یوه شپه یې هیره سوه چې د قلا دروازه وتړي. د شپې یې پسونه د همسایه کښت ته چې د انګورو باغ و ورغله او هغه کښت یې هم وخوړی، هم یې تر پښو لاندې کړي. کله چې سهار سو د باغ خاوند ولیده چې ټوله باغ او کښت یې خراب سوی دی. دغه دوه نفره داود علیه السلام ته ورغله چې زموږ په منځ کې فیصله وکړه. دغه مسئله د مخه تر دې وه چې سلیمان علیه السلام پاچا سي، یعنی د داود علیه السلام په وخت کې پیښه سوې ده او د دغې دعوې او فیصلې په وخت کې د سلیمان علیه السلام عمر د 11 یا 12 کلو په شاوخوا کې و. کله چې دغو دوه نفرو خپله دعوه داود علیه السلام ته بیان کړه او هغه د پسو خاوند هم اقرار وکړي چې هو دا زما اهمال او بې پروایي وه چې د خپلې قلا دروازه مې ونه تړل. داود علیه السلام ولیده چې د کښت د خرابۍ اندازه د پسو د قیمت سره برابره ده. نو یې حکم وکړي چې د کښت په تاوان کې دي پسونه د کښت خاوند ته ورکول سي. کله چې دغه دوه نفره د داود علیه السلام له مجلسه راووتل سلیمان علیه السلام پوښتنه ځینې وکړه چې زما پلار ستاسې په مسئله کې څنګه حکم وکړي. هغو د داود علیه السلام په حکم او فیصله خبر کړي. سلیمان علیه السلام وویل تاسې راځئ چې بیرته ورسو. نو دوی ټوله داود علیه السلام ته ورغله او سلیمان علیه السلام خپل پلار ته وویل تر دې بله ملایمه او مناسبه فیصله سته. داود علیه السلام وویل څنګه؟ سلیمان علیه السلام وویل پسونه د کښت خاوند ته ورکړه، د شیدو او وړیو څخه دې فایده اخلي
او کښت د پسو خاوند ته ورکړه تر هغو دې کار پکښې کوي تر څو چې کښت هغه خپل پخواني حال ته رسېږي. کله چې کښت خپل حال ته ورسېدی د کښت خاوند به خپل کښت تسلیم کړي او د پسو خاوند به خپل پسونه تسلیم کړي او دواړه طرفه به د تاوان او خسارې څخه وساتل شي. داود علیه السلام چې دغه فیصله واورېده پر سلیمان علیه السلام یې آفرین ووایه او د هغې خپلې اجتهادي فیصلې څخه وګرځېدی، ځکه واقعا دغه حکم د دعوې د دواړو طرفو دپاره تر هغه اول حکم ښه او ګټور و. که څه هم اول حکم صحیح او پر ځای دی خو دغه دوهم حکم تر هغه ښه دی. د دغې واقعې په اړه الله جل جلاله په سورة الانبیاء کې فرمایي: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. او یاد کړه قصه د داود او سلیمان علیهم السلام کله چې هغو دواړو د هغه کښت په اړه حکم کاوه، کله چې د شپې په هغه کښت کې د هغه قوم پسونه ګډ سوي وه او موږ د دوی حکم ته حاضر وو، نو په هغه فتوا او فیصله مو سلیمان علیه السلام وپوهاوه او موږ هر یوه ته داود او سلیمان علیهم السلام ته حکم، نبوت او پوهه ورکړې وه. د سلیمان علیه السلام د پوهې او په دعوه کې د هوښیار او حکیم قضاوت بل مثال هغه دی چې امام بخاري او امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي. وایي رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل: دوې ښځې وې چې هر یوې د درو څلورو شپو د تی ماشوم زوی درلودی. یوه شپه شرموش راغلی، د دغې مشرې ښځې زوی یې وخوړی. کله چې دې خپل زوی د لاسه ورکړی، په هغه شپه ورغله د هغې بلې ښځې زوی یې واخیستی. سهار چې کشرې ښځې وکتل زوی یې نسته، نو هغې مشرې ښځې ته ورغله او خپل زوی ځینې غواړي، خو مشره ټینګه ده، وایي دا زما زوی دی، هغه چې شرموش وخوړی ستا زوی و. کشره ورته وایي یا ستا زوی شرموش وخوړی. د ښځو یو له بله سره دعوه ده او یوه هم دلیل نه لري او څوک هم نه پوهیږي چې دغه هلک د کومې یوې زوی دی. اوس نو حکم څنګه کېدلی شي؟ دغه دوې ښځې په اول کې داود علیه السلام ته د فیصلې دپاره ورغلې. داود علیه السلام حکم وکړي چې هلک د مشر دی، ځکه هلک د مشر سره و او هیڅ داسې دلیل هم نسته چې هلک د کشر زوی دی. دغه دوې ښځې د داود علیه السلام له مجلسه راووتې او سلیمان علیه السلام ته ورغلې. هغه یې په قصه خبر کړي. سلیمان علیه السلام وویل چاړه راوړي چې هلک نیمه کړم او هر یوې ته یې یوه حصه ورکړم. هغې کشرې نارې کړې، ویل الله دې در باندې ورحمېږي، هلک مه وژنه، دی د دې زوی دی. دلته هغه د مور شفقت ښکاره سو چې زوی یې پر مرګ نه وپېرزو، نو ویل دې ته یې ورکړه، ژوندی خو به وي. سلیمان علیه السلام پوه سو چې دغه ښځه د دغه هلک مور ده او هلک یې هغې کشرې ته ورکړی. اوس به د سلیمان علیه السلام د پاچاهۍ ځینې حالات بیان سي. کله چې به سلیمان علیه السلام کومې خواته تللی، نو به یې د ضرورت او مصلحت پر اندازه د انسانانو، د پیرانانو او مرغانو لښکرې د ځانه سره بیولې او په دغو لښکرو کې به نظم، ترتیب او انضباط په پوره ډول موجود و، لکه د نن ورځې بري، بحري او هوایي قواوې چې په ترتیب او تنظیم سره خپلې وظیفې اجرا کوي. یو وخت سلیمان علیه السلام د خپلو لښکرو سره د میږیانو پر یوه منطقه ورغلی چې په هغه میدان یا شیله کې د میږیانو ښارونه او کورونه وه. د میږیانو مشر پر نورو میږیانو نارې کړه، ننوځئ خپلو کورو او غارو ته ننوځئ چې سلیمان او د هغه لښکرې مو تر پښو لاندې مړه او ټوک ټوک نه کړي او دوی به په هیڅ نه وي خبر. سلیمان علیه السلام دغه د میږي خبره واورېده. معجزه ده، که نه د میږي اواز نه چا اورېدلی دی او نه یې اورېدلی سي. سلیمان علیه السلام د میږي د خبرې په اورېدلو تبسم وکړي، ویې خندل او ویې ویل الهي دا توفیق راکړه او دا مې نصیب کړه
چې زه ستا د هغو نعمتو شکر ادا کړم چې تا یې پر ما او زما پر مور او پلار انعام او احسان کړی دی، او توفیق راکړه چې داسې ښه او صالح عمل وکړم چې ستا خوښ وي او ته په راضي کېږې، او ستا په رحمت سره مې ستا په صالحه بندګانو کې داخل کړه. دغې واقعې ته الله جل جلاله په خپل کتاب قرآن مجید کې اشاره کړې ده او په سورة النمل کې فرمایي: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. او راټول سوی سلیمان علیه السلام لره لشکرې د پیرانانو او انسانانو او مرغانو چې بیا به ډلې ډلې کېده، ویشل کېده او پر ترتیب برابرېده، تر څو چې دوی د میږیانو پر شیله راغله، یعنی پر یوه داسې لار تېرېده چې هلته د میږیانو لوی لوی ښارونه او کورونه وه. یوه میږي وویل، هغه چې د میږیانو مشر و، پر نورو میږیانو یې غږ کړه: ای میږیانو، ټول خپلو کورو ته ننوځئ چې سلیمان او د ده لښکرې مو مړه او ټوک ټوک نه کړي، او دوی به ستاسې په پایماله کېدو نه وي خبر. نو تبسم وکړئ سلیمان علیه السلام په داسې حال کې چې د دغه میږي له خبرې خندا کوونکی و، او ویې ویل: ای زما ربه، دا زما په برخه کړې چې ستا د هغه نعمت شکر ادا کړم چې تا پر ما او زما پر والدینو انعام کړی دی، چې تا ما او زما والدینو ته راکړی دی، او د دې توفیق راکړې چې داسې ښه او صالح عمل وکړم چې ستا خوښ وي او ته په راضي کېږې، او ما ستا په رحمت سره ستا په صالحه بندګانو کې داخل کړه. علماء کرام وایي میږی څونه هوښیار او څونه فصیح دی. داسې یوه جمله یې وویل چې په هغې کې د ژبې د فصاحت ډېر انواع او اقسام سره یو ځای سوي دي. تاسې دغه د میږي خبرو ته وګورئ چې وایي یا، دغه حرف ندا او ناره ده، ایها تنبیه او خبرتیا ده، ادخلو امر دی، لا يحتمنکم نهی دی، سلیمانو خاص دی، وجنوده عام دی، وهم لا يشعرون. د سلیمان علیه السلام د لښکرو عذر یې هم بیان کړی چې هغه مو نه ویني او په تاسې به خبر هم نه وي. دا څونه فصاحت او بلاغت دی. همدارنګه سلیمان علیه السلام د بلقیس سره چې یوه ښځه او د یمن د یوې حصې پاچا وه یوه عجبه قصه لري، چې دغه قصه د هدهد څخه را شروع کېږي. هدهد یو مرغه دی چې موږ ملا چرګک ورته وایو. قصه داسې وه: الله جل جلاله د قصې په شروع کې او په سورة النمل کې فرمایي: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سلیمان علیه السلام ته د ده لښکرې سره راټولې سوې، خو د مرغانو په جمله کې یې هدهد ونه لیدی. نو یې وویل څه سبب دی چې هدهد نه وینم؟ آیا د دغو مرغانو په منځ کې پټ دی که غیر حاضر دی؟ هدهد څو خویونه لري چې د هغو د جملې څخه یو دا دی چې تر مځکه لاندې اوبه ور معلومیږي، بل دا چې تر خاورو لاندې چینجان ویني هغه راباسي او خوري. نو اوس هدهد نسته او سلیمان علیه السلام وویل خامخا به ډېر سخت عذاب ورکړم، یا به یې حلال کړم یا به د خپلې غیر حاضرۍ دپاره داسې ښکاره او واضحه دلیل راته وایي چې د قبلولو وړ وي. لږ وروسته هدهد راغلی، د سلیمان علیه السلام په حضور کې ودرېدی او ویې ویل زه په هغه څه خبر یم چې ته نه یې په خبر، یعنې یوه داسې قضیه شته، یوه داسې مسئله شته چې په هغه کې زه معلومات لرم او ستا سره هغه معلومات نشته، او ما د سبا له ښاره یو یقیني خبر درته راوړی دی. سبا په یمن کې د یوه ښار او یوه قوم نوم دی چې دغه ښار په هغه وخت کې د یمن پایتخت و. هدهد هلته تللی و او اوس راغلی سلیمان علیه السلام ته د هغه ځای خبر وایي، او دا داسې خبر و چې سلیمان علیه السلام نو په خبر. هدهد وویل ما هلته یوه ښځه ولیده چې دغه د سبا پر خلقو یې پاچهي کول. مفسرینو د دغه ښځې نوم بلقیس لیکلی دی او دغه ښځې ته هر څه ورکول سوي وه. تاسې پوهیږئ چې په هر څه کې مال، اسباب، فوج، اسلحه، حسن او جمال ټول داخل او شامل دي. او هغې ښځې یو ډېر لوی عرش یا تخت درلودی چې د حکم په وخت کې به پر هغه تخت کښېنستل، او دغه تخت په جواهراتو او ګران قیمته ملغلرو ښایسته سوی و. ډېرې حصې یې د سرو او سپینو زرو څخه جوړې سوي وې. هدهد وویل ومې لیده چې دغه ښځه او د دې قوم بې له الله جل جلاله لمر ته سجده کوي، او شیطان دوی ته دغه د دوی عمل ښه ایسولی دی او دوی یې د سمې لارې څخه منع کړي دي، نو خود دوی سمه لار نشي پیدا کولی. د هدهد د دغو خبرو څخه داسې معلومیږي چې سلیمان علیه السلام د دې دپاره تشویقوي چې د دغه قوم سره جهاد وکړي. نو خود هدهد نور هم پسې وویل دغه قوم هغه الله جل جلاله ته سجده نه کوي چې د مځکې او اسمانو څخه پټ شیان راباسي، او هغه الله جل جلاله ته سجده نه کوي چې ستاسې د زړو پټ او ښکاره حال ورمعلوم دی. څرنګه چې هدهد د مخه د بلقیس د عرش او تخت بیان وکړي، نو د پاره د دې چې انسان د بلقیس په عرش خطا نه وځي، مغروره نسي، نو په خپلو خبرو کې واحد او لا شریک الله جل جلاله ذکر کړي او د هغه عز وجل هغه عظیم عرش یې یاد کړي او ویې ویل الله لا اله الا هو رب العرش العظیم. الله نسته هیڅ د عبادت وړ او لایق مګر یوازې همدی جل جلاله دی چې رب د هغه ډېر لوی او عظیم عرش دی. د ده عز وجل د عظیم عرش سره د بلقیس تخت هیڅ نسی برابرېدلی. سلیمان علیه السلام وویل قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. ژر ده چې موږ به وګورو، ستا د دغې خبرې معلومات به وکړو چې ته رښتیا وایې او که ته د درواغ ویونکو څخه یې. سلیمان علیه السلام ولې دغه خبره وکړه چې موږ به وګورو معلومات به وکړو؟ ځکه دی علیه السلام په تعجب کې سو چې ښځه او پاچهي. په هغه وخت کې د مځکې پر مخ داسې ښځه نه وه چې پاچا دې وي بې له دغې بلقیس څخه.
نو سلیمان علیه السلام په تعجب کې سو چې ښځه څنګه حاکمه ده، او په تعجب کې سو چې دغه خلق څنګه د لمر عبادت کوي او لمر ته سجده کوي. همدارنګه د بلقیس د لوی عرش او تخت څخه په تعجب کې سو. دا هم عجبه ده چې دغه ښځې ته هر څه ورکول شوي دي، ښځه او دغه لویه پاچهي، او دی علیه السلام هم تر اوسه نه دی په خبر. نو یې هدهد ته نه وویل چې ته درواغ وایې، او نه یې ورته وویل چې ته رښتیا وایې، بلکې ویې ویل وبه ګورو چې په دغه خبره کې عدل او حکمت دی. بیا نو سلیمان علیه السلام یو لیک ولیکي او هدهد ته یې وویل دغه زما لیک د سبا پاچا ته ورسوه. لیک به هغې ته ور واچوې او بیا هلته پټ او نږدې ورته ودرېږه، وګوره چې دوی څه کوي او بیا ما ته حال راوړه. هدهد ولاړی او په داسې حال کې بلقیس ته ورغلی چې هغه یوازې په خونه کې بیده وه. لیک یې د هغې پر ځیګر کښېښاوه او دی هلته د قصر پر یوه پنجره دونه نږدې ورته کښېنستی چې د دوی خبرې اوري او ګوري چې څه پېښېږي. ښځه راویښه سوه، لیک یې ولیدی او ویې وایه. سمدستي یې خپل درباریان راټول کړه. هدهد د دوی خبرې اوري ښځې درباریانو ته وویل قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ښځې وویل ای د قوم مشرانو، ما ته دغسې یو عجیب لیک چې ټاپه کړل سوی دی او په عجیبه طریقه سره را رسېدلی دی چې دغه لیک د یو محترم او معزز پاچا سلیمان له طرفه دی. ښایي چې دوی د سلیمان د بې مثله پاچهۍ او د هغه د شان او شوکت څه ناڅه حالات پخوا لا اورېدلي وه. نو ویل دغه لیک د سلیمان علیه السلام له طرفه دی او په هغه کې لیکلي دي شروع کوم په نامه د هغه الله چې ډېر مهربانه او د ډېر رحم خاوند دی. خبروم مو چې پر ما لویي مه کوئ او ما ته مسلمانان راسئ، یعنی الله جل جلاله ته تسلیم سئ. فقط دغه دوې کلمې لیک و، خو دغسې جامع مختصر او له عظمته ډک لیک به ښایي په دنیا کې لږو کسانو لیکلی وي. چې د دغه لیک مقصد دا سو چې زما په مقابل کې زور ازمویل هیڅ فایده نه در رسوي. ستاسې خیر او فایده په دغه کې ده چې اسلام ومنئ او زما شریعت ته تسلیم سئ. کله چې بلقیس دغه لیک د قوم مشرانو ته ووایه نو یې وویل قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. ویل ای د قوم مشرانو، تاسې ماته په دغه کار کې مشوره راکړئ. زه تر هغو د یوه کار فیصله نه کوم او نه مې کړې ده تر څو چې تاسې حاضر نسئ او مشوره را نه کړئ. ښځه هوښیاره ښځه ده، د خپله قوم سره مشوره کوي، مګر قوم چې د عقل لخوا ضعیفه و څه یې ورته وویل؟ قوم وویل موږ د زور او قوت خاوندان یو، څوک مو مخ ته نشي درېدلی، اسلحه لرو، قوت لرو، خو بیا هم حکم او اختیار ستا دی. وګوره هر څه چې ستا خوښه وي هغسې امر وکړه، موږ یې منو. دا څنګه مشوره وه چې قوم ورکړه؟ دغو خلقو عقلي ضعف درلودی، خو دغه ښځه هوښیاره وه، نو ځکه دا د دوی حاکمه او پاچا وه. دا وه چې دوی ته یې صحیح مشوره ورکړه. بلقیس وویل په جنگ کې خیر نسته. پاچاهان چې هر وخت په جنگ او زور
په کم کلي یا ښار ننوځي دوی هغه ښار خرابوي او د هغه ښار عزتمن او مشران خلق سپک او ذلیله کوي په اسارت او بندګرات یې نیسي دوی دغسې کوي لکه دغه زه چې وایم خو زه به د سلیمان علیه السلام یو امتحان واخلم او معلومات به یې وکړم او بېشکه زه لیږونکی یم دوی ته قاصد سره له هدیې یعنې زه به د یوې ډلې په لاس هغو ته هدیې او سوغاتونه ور ولېږم بیا به زه وګورم چې دغه قاصدان له هغه طرفه څه اخبار او احوال راوړي یعنې دغه زموږ نفر چې هلته ورسي معلومه به سي چې رښتیا هم دی قوي دی او کولی سي چې ما د ځان تابع کړي او د هدیې په مقابل کې به د ده عکس العمل او تصرف څه شي وي بلقیس غوښته چې د سلیمان علیه السلام شوق او ذوق ځان ته معلوم کړي چې د څه شي سره ډېره زیاته علاقه لري مال او پیسې یې خوښ دي ښایسته انسانان یې خوښ دي که یې تاریخي او نادره سامانونه خوښ دي نو یې له هره قسمه تحفې او سوغاتونه سره یو ځای کړه او د سبا څخه یوه ډېره لویه ډله د فلسطین پر طرف رهي سوه چې ډېرې زیاتې او لویې تحفې او هدیې یې ورسره اخیستې وې محترمو ورونو څرنګه چې فتح پای ته ورسېدل نو زموږ پاته قصه به چې د سلیمان علیه السلام او بلقیسې قصه ده په راتلونکې 18مه فتح کې واورئ انشاء الله تعالی وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته